اسلامي امارت له روسیې څخه د هوایي حریم د کنټرول او دفاع لپاره تجهیزات پیري. د دفاع وزارت د لوجستیک برخې رئیس عبدالبصیر صابري ویلي اوس مهال په کافي اندازه د ځمکني دفاعي توکي لري او د هوایي حریم د کنټرول او هوایي دفاعي تجهیزات به په نږدې راتلونکي کې له روسیې څخه وپېري. خو د ملي دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلامي امارت د هېواد پر هوایي حریم د کنټرول تجهیزات له روسیې پیري. د نوموړي پر ایکس پاڼه راغلي چې د ملي دفاع وزارت د لوجستیک برخې رئیس عبدالبصیر صابري څرګندونې په دې تړاو تحریف شوې دي. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ټاس خبري اژانس سره د مرکې پر مهال ویلي چې د افغانستان پر ټوله خاوره د طالبانو قاطع حاکمیت مسکو ته خورا ارزښتمن دی. کابلوف دغه مرکه کې زیاته کړې چې د افغانستان هر ډول تجزیه به د سیمې لپاره ډېرې منفي پایلې ولري او روسیه د دغه کار پلوي نه کوي. نوموړي ټینګار کړی چې روسیه کولی شي له افغانستان سره د صادراتو او د غذایي امنیت تامین په برخو کې کلکه همکاري وکړي.